د ایران ظلم د افغانانو مقابل کې ایران یو له هغه همسایګانو د افغانستان ده چې په افغانستان کې سخته وینه تویه کړې او ډیری افغاني میندې بورې کړې دي او د افغانستان د دې حالت یو لوی مسول ایران هم ده. د افغانستان له فقر او له دې بد سیاسي اوزانه د پاکستان په څیر ایران هم ګټه پورته کوي. اوبه یې ورباندې بندې کړي، وسلوال یې ورته راولېږل او د اوبو بندونه یې ټول ړنګ او بیرته یې د ځان په طرف خوشي کړل. ملګرو ایرانیان ولې افغان کډوالو ته د زهر ستن ورکوي او وژني؟ ملګرو راځئ چې هغه افغانان په ایران کې په کورونا وایرس ککړ شوي دي، ایرانیان څه ورسره کوي؟ دلته دا ټول حقیقتونه له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ګڼ شمېر ایران میشتي افغان کډوال ډېر سخت شکایت کوي چې د ایران حکومت هغه افغانانو ته د درملنې اجازه نه ورکوي چې پر کورونا وایرس اخته شوي دي. که څه هم طالبانو وړ مورز له ایراني حکومته غوښتي وو چې د کورونا وایرس له امله باید له افغان کډوالو سره دوه چلند ونشي او ویلي وو چې په دې اړه به له ایراني چارواکو سره اړیکه ونیسي، خو د کابل حکومت مشر اشرف غني تر اوسه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. ایران له یو هغه هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي او تر پرون جمعې پورې پکې د کورونا مثبتې پیښې 14,000 ته رسیدلې دي او تر اوسه پکې 1230 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې ایران میشتو افغان کډوالو ویلي دوی په ایران کې بند پاتې دي او له دوی سره داسې ظلمونه روان دي چې د زکام له امله هم روغتون ته ولاړ شي ډاکټران د زهرو ستن ورکوي او وژني. په ایران کې د کابل حکومت سفیر عبدالغفور لیوال ویلي داسې راپورونه او شکایتونه دوی ته هم رسیدلي، خو لا هم دوی د داسې پیښو په کروالي نه دي توانېدلي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا 22 مثبتې پیښې رامنځته شوې او تر ټولو ستر لامل له ایران راستنه شوي کډوال دي. د راپورټونو له مخې نږدې هره ورځ 10,000 افغان کډوال له ایران راستنیږي او ښایي دې سره په هیواد کې د کورونا پیښې نورې هم زیاتې شي. قدرمنو لیدونکو د ایران دغه ظلم په باره کې مو راسره نظرونه حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.